ازبکستان او تاجکستان د افغانستان هلیکوپټر بیرته نه ورکوي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو هم د اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي چې ازبکستان او تاجکستان د دغو هیوادونو ته د جمهوري نظام له سقوط څخه وروسته دغو هیوادونو ته وړل شوي هلیکوپټرې له سپارلو ډډه کوي. ریوټرز خبري اژانس ویلي چې یادو هیوادونو په دې اړه خپل دریځ امریکا متحده ایالاتو ته په ډاګه کړی. رویټرز نه دي ویلي چې د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو سره په څومره شمېر افغان هلیکوپټرې تاجکستان او ازبکستان ته وړل شوي. یاد شوی خبري اژانس په عین حال کې ویلي چې تاجکستان او ازبکستان د یو برخه هلیکوپټرو د نه سپارلو خبره امریکا متحده ایالاتو ته کړې ده. معلومه نه ده چې امریکا دغه غوښتنې ته کوم غبرګون ښودلی. له افغانستان سره د دغو هلیکوپټرو او نږدې ټولو پوځي او نورو تجهیزاتو مرسته امریکا متحده ایالاتو کړې وه. د طالبانو د حکومت دریځ په دې اړه نه دی په ډاګه شوی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځای و. تر بیا ښه وخت.